ملګرو مسافر په سعودي کې کله چې مونځ ته کېناستو د اختر نو په هغه ځای کې په ژړا باندې شو. آیا هغه مسافر ولې په ژړا شو؟ نو داسې چل شوی او کله چې د دا مسافرۍ له لاړو نو د دې 2 کاله هغه شوي دي په سعودي عرب کې. نو 2 کاله په سعودي عرب کې شوي دي خو د ده سره دونه پیسې نه وي چې هغه پاکستان ته راغلی وي، خپل وطن ته راغلی وي. د دې کومه مور چې دا هغه وفات شوې ده د نن نه 15 ورځې مخکې. نو بیا چې کله د اختر مونځ و تاسو کتی شئ دا راغلی دی هلته د اختر کوم مونځ چې دی هغه کوي. نو د دې سره بل ملګری ناست دی نو دا ډېر زیات خفه شوی دی. آیا دا سوچ یې کړی دی چې زه مسافر یم، زما مور چې کوم د هغه وفات شوه، زما سره دونه پیسې نشته چې زه هغه خپل وطن ته لاړ شم. نو د هغې وجې نه چې کوم دی هغه په هغه ځای کې په ژړا شو. ډېر زیات خلک ورته هم راغونډ شوي وو. یو بله ویډیو هم د دې راغلی وه، یعنې د مسافرۍ نه الله تعالی نوم مسلمان وساتي. تاسو د نورو مسافرو ته وګورئ که نه د اختر ورځ د ټول چې دی هغه دونه ډېر زیات خفه دي په مخونو باندې چې کم خفګان دی هغه واضح ښکاري. یعنې که دلته مونږ وګورو که اختر وي خلک څونه ډېر زیات خوشحاله وي، خلک وله نوې کپړې کوي، ماشومان چې کم دی هغه څونه خوشحاله وي. دغه رنګ که تاسو د سعودي عرب کوم مسافرو ته تاسو وګورئ اریان ګوري یو خوا او بل خوا ګوري چې آیا زمونږ کومه مسافري چې ده په دې کې چې کوم اختر راغی ډېر زیات خفه شو. بیا چې کم دا هلک دی تاسو کتی شئ هغه هم په ژړا شو. نو ډېر زیات پې خفه شو. ما هم غوښته چې دا ویډیو تاسو سره هم شریک کم چې د مسافرو کومه زندګي چې ده هغه دا قسمه روانه ده. مونږ خو وایو که نه چې مسافرو هلته مزې وکړي، پیسې دونه ډېرې ګټي، مونږ ورته وایو پلانکې شی راولېږه، دا راولېږه، پیسې راولېږه، خو د هغو کوم حالات چې دي هغه تاسو کتی شئ. یعنې دونه ډېرې خفه دی دا هلک چې په ژړا باندې شو. د ده سره دونه پیسې نه وي چې دا د خپل مور مرګ له راغلی وی او هغه کوم حالات چې دي هغه دا وخت تاسو کتی شئ په سکرین باندې. ډېر زیات خفه شوم په دې ویډیو باندې. نو ما غوښته چې هغه تاسو سره هم شریک کم، تاسو هم دا ویډیو وینئ، مخکې در سره هم شیر کړئ نور کسانو سره هغه هم دا ویډیو. نو امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.